مورستا پمینا کی رنگین شما هم دی پشفقات کی نازمین شما هم دی پشفقات کی نازمین شما. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. میر ولی له کویت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه د خپلې مورجانې همدارنګه د خپل پلارجان ډېر عزت او احترام کوم، نو د همدې عزت او احترام په بدل کې هغوی ماته دعاګانې کوي. نو اوس چې زه د مور و پلار عزت کوم، د هغو احترام کوم، دوی خو رانه خوشحاله دي چې الله به رانه خوشحاله وي او که نه. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. الله فرمایي موږ انسان ته د خپل مور او پلار سره د نیکي کولو حکم کړی دی. دا د الله فرمان دی چې ته به خپلې مورجانې سره او خپل پلارجان سره نیکي کوي، د هغو عزت به ساتي، د هغو قدر او د هغو احترام به کوي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله فرمایي او ستا رب دا حکم کړی دی چې تاسو به د هغه نه علاوه د بل هیچ عبادت نه کوئ. الله تعبدو الا ایاه، چې تاسو به د الله رب العزت نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ، یعنی شرک به نه کوئ. د شرک پسې متصل الله څه وایي او د مور و پلار سره به نیکي کوئ. شرک به نه کوئ، د دې نه وروسته تاسو به خپل مور و پلار سره نیکي کوئ. دوی کې که چیرې یو یا دواړه بوډاوالي ته ورسي، نو ته به ورته اوف قدرې هم نه کوي او نه به یې رټې. دوی ته ښې ښې خبرې کوه او دوی ته د مهرباني نه د عاجزي اوږې ښکته کړه او ووایه ای زما ربه په دوی دواړو رحم وکړې لکه څنګه چې زه وړکوټی وم او دوی زه لوی کړم. مور جړلې دي خو ته یې خندولی یې، مور وږې ناسته ده خو ته یې موړ کړی، مور ویده شوې نه ده ته یې ویده کړی. اراکوزیا راډیو پلار ډېرې سختې تېرې کړې دي، په ګرمیو او په یخنیو کې مزدوري کړې، خپله وږی ناست دی تږی ناست دی خو تا ته خوراک او څښاک راوړی. نو که نن ورځ تا د خپلې مورجانې او د خپل پلارجان قدر او عزت وکړه، د هغوی احترام دې وساتل، هغه حقوق چې والدین په تا باندې لري هغه دې ترسره کړل، ادا دې کړل، په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ستا نه رضا وي. اما که تا د مور د خبرې په وړاندې خبره کوله، خپلې میرمنې خبرې ته دې د خپل مور په خبره باندې ترجیح او غوروالی ورکوه، د پلار تر مخه درېدلې، د پردیو د دوستي لپاره تا د خپل پلار سره نیک تعامل او دوستي پرېښودله، پلار دې رټه. او ځینې خو داسې هم شته چې په خپل پلار باندې شرمېږي، په خپلې مورجانې باندې شرمېږي. نو بیا په دې باندې پوه شه چې ته د الله رب العزت د قهر او د الله رب العزت د غضب وړ یې، او په حشر کې به الله رب العزت په دې اړه تا سره سخت حساب کوي. ډېر وروڼه او خویندې شته چې هغوی د خپلو میندو او د خپلو پلرونو پوره احترام کوي، د هغوی عزت کوي، د هغوی قدر کوي.
نو د همدغو خویندو او د همدغو ورونو الله رب العزت دنیوي ژوند ښایسته کړی او ان شاء الله لکه څنګه چې د الله او د الله د رسول وعده ده اخروي ژوند به هم ښایسته وي او کومه تعامل نیکی احترام او عزت چې دوی د خپلو والدینو کړي همداسې به د دوی اولاد د دوی عزت د دوی قدر او د دوی احترام کوي خو ډیری ورونه او خویندې شته چې هغوی خپلې میندې او خپل پلرونه رټلي دي د هغوی عزت یې نه دی کړی د هغوی قدر یې نه دی کړی د هغوی احترام یې نه دی کړی حتی ځینو خو دومره جسارت کړی چې د خپلو میندو په وهلو او د خپلو د پلرونو په ډوبولو باندې لاس پورې کړی دی د دوی دنیوي ژوند هم تباه دی او اخروي ژوند یې لکه څنګه چې الله او د الله رسول فرمایلی دي هم تباه دی عایز قرني په خپل یو کتاب کې لیکي چې یو ځوان د خپل پلار پښې لاسونه او سترګې وټللې شپې په شا کچ په یو کوهي کې وغورځوي کله چې هغې کوهي سر ته ورسېده د پلار سترګې خلاصې کړې چې دې کوهي ته ګوزار کړي نو پلار ورته ویلې بچیه دې کوهي کې ما مه غورځوه ځکه په دې کوهي کې ما خپل پلار غورځولی دی دې پلار د خپل پلار سره همداسې معامله کړې وه چې نن د ده زوی د سره دا معامله کوله زما یو شاګرد و هغه ماته قصه کوله وایي د کابل په ښار کې زه په یو لار باندې تېرېدلم نو لیدل مې چې یو ښایسته او تکړه ځوان و معذرت غواړم ډېر غټ سپی ورسره و دا به یې چېرته جنګولو ته بوولی و نو د لارې په سر ولاړ و د جب نه یې دسمال راوویسته پاکه ټوټه یې راوویستله د دې سپي مخ خوله او سترګې په دې دسمال باندې پاکولې د افسوس ځای دی همدغه بچي به کله دسمال راخیستی وي چې د خپلې مورجانې اوښکې پاکې کړي وي همدغه بچي به کله دسمال راخیستی وي چې د خپل پلارجان اوښکې پاکې کړي وي او د هغوی مخې وچ کړی وي نه دی کړی چې الله په داسې قهر و غضب کې ګرفتاره کړی چې سپی په لاس کې دی او جنګولو ته یې بیایي نو که غواړئ چې دنیوي ژوندم ښایسته شي که غواړئ چې اخروي ژوندم ښایسته شي د خپلې مورجانې او د خپل پلارجان خدمت وکړئ د هغوی دعاګانې واخلئ د هغوی عزت وکړئ نو څنګه تعامل چې تاسو خپلو میندو او پلرونو سره وکړه ستاسو اولاد به ستاسو سره کوي او که یو ځوان سره د دنیا ټول وسایل امکانات او دنیاوي خو چې د مور او پلار دعا ورسره نه وي هغوی ترې ناراضه وي د ده ژوند تباه دی دا ذلیله دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې د بخاري حدیث دی په مسلم کې دا حدیث هم شته راوي د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله الله تعالی ته غوره او ګران عمل کوم یو دی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مونځ په خپل وخت کول چې په خپل وخت کې ته مونځ کوې دا الله ته ډېر محبوب دی ابن مسعود فرمایي ما وویلې چې د دې نه وروسته بیا کوم عمل الله ته ډېر محبوب دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل د مور او پلار سره نیکي کول د مور او د پلار سره نیکي کول ابن مسعود فرمایي چې د دې نه وروسته ما بیا وفرمایل ای د الله رسوله د دې نه وروسته بیا کوم عمل الله څخه ډېر محبوب دی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله په لار کې جهاد کول
ګوري په دویم نمبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بر الوالدین. ګڼ شمېر احادیث شته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په هغو کې د مور او پلار حقوق په تفصیل سره بیان شوي دي، خو زه په دې باندې اکتفا کوم. ای کاش چې موږ د مور او د پلار په قدر باندې پوه شو. بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. خوشبخته نیکبخته انسان چې د خپل مور او پلار عزت او قدر او احترام کوي او هغوی درته دعاګانې کوي. د دې نه لویه نیکبختي او لوی سعادت زه بل څه نه وینم. مور ستا په مینه کې رنګین شوما، هم دې په شفقت کې نازمین شوما، هم دې په شفقت کې نازمین شوما.